حدیث مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زما د امت اتفاق او اجتماع به په گمراهۍ چرته نه کیږي. مطلب دا دی چې کله زما د امت علما مجتهدین او فقها او محدثین هغه په یو مسله باندې اتفاق وکړي، اجماع وکړي، نو دا به بالکل ټیک وي. یو سړی خو غلطي کولی شي، دوه غلطي کولی شي، افراد غلطي کولی شي، خو جماعت دا غلطي نشي کولی. ټول چې په یو خبره اتفاق وکړي نو دا غلط نشي کېدی. د دې حدیث مبارک نه اجماع ثابت شوه. اجماع دا شرعي دلیل دی، صحیح ده. یعنی یو مسله رااله، مثال کے طور پر دا زمون په دې زمانه کې په دې وخت کې یو نوې مسله رااله امت ته، په هغه مسله باندې علماء امت کې ناستا او هغه په هغه مسله کې فیصله وکړه او اتفاق رائے وکړه په یو مسله باندې، نو اوس دا شرعي د دې دا اتفاق شرعي دلیل دی. دا مسله هم دغه سیده لکه څنګه چې په دې اتفاق کړی دی، ځکه چې د ټولو اتفاق په غلطۍ باندې غلط نشي کېدی. دا مطلب دی. نو دا زمون دین او اسلام کې څلور دلایل دي کنه، شریعت څلور دلایل دي، دلایل اربعه چې وته وي. نو پای کې اولنې کتاب الله، د الله کتاب قرآن، دویم سنت رسول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت او احادیث، صحیح ده. په دریم نمبر باندې اجماع د اوس څنګه کوم پرې حدیث کې وي، اجماع د امت اتفاق او اجماع. څلورم نمبر باندې قیاس. دا څلور دلایل دي، دلایل اربعه. یعنی مطلب دا دی چې حکم د شریعت هغه به په دې څلور دلایلو کې په یو دلیل سره ثابت، یا په کتاب الله سره، یا په سنت رسول سره، یا په اجماع سره، یا په قیاس سره. په دې سره چې حکم ثابت شي د شریعت حکم دی. نو دې حدیث مبارک کې دار الله او څوک چې د جماعت نه جدا کیږي نو هغه به چرته شي. یعنی یو طرف ته ټول علما دي، یو طرف ته جمهور فقها محدثین دي، او دې دا غینه مطلب دا ځان له رائے قائمي دا غي سره اختلاف کې دا غیر جدا کیږي په اصول کې، په قواعد کې، نو دې به چرته شي شذ فی النار، دې به جهنم ته یوازې غورځول کیږي. لہذا د جمهور امت نه اختلاف نه لري پکار، صحیح ده. دی بل روایت کې سوې چې تاسو د غټ جماعت اتباع کوئ، مطلب دا چې جمهور فقها محدثین او علما چې کم طرف ته اکثریت اوس پاغي پسې اور پسې پاغي پسې، دا دې دا مطلب نه دی چې ډېر خلک کم طرف ته او ډېر خلک کفر کافران خوري دي په دنیا کې. کافران سے بعض خلک دا شوبه اعتراض کوي کنه چې یار دې حدیث کې راځي چې په غټ جماعت پسې وځي، نو غټ جماعت خو په دې وخت کې دنیا کې کافران دي کنه، کفر زیات دی او مسلمانان لګ دي. دا اعتراض کوي چې کفر خو زیات دی. داغه جواب دار چې ګور دلته کې کفر چې دی د هر دور جدا جدا کفر مراد دی، او په هر دور کې چې کم کفر دی هغه د مسلمانانو نه زیات نه دی، هغه کم دی. ځکه چې د آدم علیه السلام نه واله د دې وخت پورې بیا د قیامت پورې د مسلمانانو تعداد د هر دور د کافرانو نه سیوا دی. د کفر په منځ کې تسلسل نشته، اسلام او د مسلمان او د مؤمن په منځ کې تسلسل دی. یعنی د آدم علیه السلام نه واله د قیامت پورې دا څومره مسلمانان چې دي د ټولو به یوه نظریه یوه عقیده چې الله یو دی، په وحدانیت او په توحید باندې دا ټول متفق دي. د دې په منځ کې تسلسل دی، صحیح ده. او په کفر کې تسلسل نشته. د هر دور باطل هغه ځان له یو گروه دی، ځان له یو ډله ده، ځان له یو جماعت دی. نو په دې اعتبار سره سواد اعظم چې دی هغه د مسلمانانو جماعت دی، د مسلمانانو جماعت دی. او که بالفرض په دې نظر باندې موږ وګورو چې کم مذاهب اربعه دي فقها، صحیح ده. یعنی یو مذهب د ابو حنیفه رحمت الله علیه دی، یو د امام مالک دی، یو د امام شافعی دی، یو د امام احمد بن حنبل دی. نو په دې وخت کې الحمدلله ټولو نه غټ جماعت چې دی هغه کم یو دی حنفي دی. حنفي مذهب امام ابو حنیفه په ټوله دنیا کې سیوا دی. ها د دې دا مطلب دی.